ښه تلویزیون قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر وي نن بیا وکیل صاحب یې ربزه ګولر پیدا کړی دی چې د ډېر خدمتونه به خدا کړي وي نه به وي کړي لوړ و مرکز ته یې بیا روغلی دی که خیر وي دنه به موږ پوښتنه کړي چې د دومره وخت ورکړو بیخي چا په زرابین کې نل دی څرګه روغلی یې څه خدمتونه د کړي څه به وکړي چې دی که خیر وي د دوران را پای ته رسیږي په ختمېدو د بیا سار ښکار جواد کوي دنه به پوښتنه کړي دا لټکي د مو خپل ملګري ته ووایو چې ته خو یې ځکه چې د ځنه وکیلونه سره موږ ګدایه نه شي چې ورسره غږېږي داسې تیزه پوښتنه ځنه وکړي بیا تلفاني نه داسې ځکه مشکل درته جوړوي مو ته خپله شپې که خیر وي یه بدماشۍ نه خیب نردري مې خو چې د بوډیګارډ مې ولدل زه لټکي ورکړ شم ډېر خطرناک دی وکیل صاحب ربزې اول خو تو ته ښه راغلاست وایم چې حاضر شوې میستی ځکه ډېرې مصروفیتونه لرئ ډېرې خلک تو ته درېمې مننه دې نه کوم چې حاضر شوې ژوندی اوسې په کار خو داسې وه چې په لومړي سر کې دې ما ته ښه راغلاست ویلی وه خو په هر صورت دا وروستۍ جملې دې چې کومې وي دا لږې چې کومې ما ته په زړه پورې وي په هر صورت تاسو خپلو خبرو کې وویله چې تاسو چېرته وی راښکاره کېدی نه ولې زه تاسو په رسنیو کې نه لیدم تاسو ټلویزیونونو کې نه لیدم تاسو به هغه خپرونې نه لیدې چې زه به پکې ناست وم او ما به ستاسو د حقونو نه دفاع کوله نه دم داسې خو د په تلویزیون کب د خلر ولې وا خو په مطلب د نه پیدي ځکه په داسې ژبه به سره غږېده چې کله به د یو څه به کله به د بل څه به وکیل صاحب ربزې اول به روشم اول پوښتنې ته څرګه د یو قرار جواد کړل مخکې دا څلور پنځه کاله چېرته وې ګوره دا خبرې خو ما مخکې هم وکړې چې دا 4-5 کاله زه په راډیوګانو کې په ټلویزیونونو کې تاسو لیدم په هر صورت په دې 4-5 کالونو کې دا ځل ما چې کومې دي پوره پېژندګلوی پیدا کړې وزیران مې وپېژندل رئیسان مې وپېژندل او د جمهور رئیس سره مې د نږدې نه اړیکې شته او دا ځل انشاءالله کولی شم چې زه تاسو ته پوره خدمت وکړم نه یوره انشاءالله وبیکې ځکه چې دا 4-5 شپې کله کې چې نه دې کړې نه قوه دې کړې دغه دندې ډېرې دي وکیل صاحب یوې پوښتنه بله تر درېیمه تو څه چې کله کله داسې چا سره رډ شه یا کوم رئیس یا مدیر سره یا کوم چارواکي سره بیا ځانګینه څه وایه یا هغه کوشش کوي چې یې ځینې بدل کوي دا څه کومه کیسه ده تو څه تا په زړه کې خوند نه تېر کوي که وطن د پوره دا خدمت البته خبریال صاحب زه ورسره نه رټ کېږم زه چې د چا سره رټ شم ما سره څوک اول رټ کېدای نه شي ته خپله نه وینې چې زما څومره بوډیګاډان دي اول خو دا پوښتنه غلطه ده سوال غلط دی خو په هر صورت خیر دی زما انډیوالان او ملګري چې د چا سره رټ شي بیا نو زه خامخا د هغوی سره مرسته کوم ځکه دوی هم ما سره مرسته کړې ده ما ته یې کمپاین کړی دی ما ته یې رایې راکړي دي او ما ته په اصطلاح مشکل په سر وړي دي نو زه بیا دوی دپاره مشکل په سر نه شم وړی ولله ځکه چې کوم هر چا چې رایه تو ته درکړې وي خو ینه به خدا دفاع کوي ځکه خدمت چې دې ته کړی هغه خلک کې پېژنې نه کې پېژنې چې تو څه ته په دروغه صندوقونه ډکول بخښنه غواړم په رښتیا د تا ډکول یا په دروغه ډکول که چېرې لیاقت یې ولري که نه یې ولري وظیفې تو سې په وظیفې مقرروئ دا څه علت دی دا څه ګوره اول خو الانسان عبد الاحسان حالا دا د څه وویل ترجمه انسان چې کوم دی د احسان تابع دی اول خو دوی ما سره احسان کړی دی زه باید د دوی سره کومک وکړم که دوی وړتیا لري او که یې نه لري په ما حق دی زه به یې دا حق پوره کوم او بله دا چې دې خلکو ته زه راتلونکي کې هم په اصطلاح محتاجېږم او دوی به ما سره کومک کوي دوی به ما ته کمپاین کوي پکار ده چې زه د دوی سره مرسته وکړم د دوی سره کومک وکړم او دوی په خپلو ځایونو کې مقرر کړم نه د ګربه دا ښه کیسه دی ځکه یو په ملګرتیا کې دا ډېر کلاک دی چې هر څه خدمات ورته وکړو قدرمنه دې تلویزیون یې لاره په تو څه غاښ کما چې دې سړي ته رایه ورکوي د بوډیګارډ چې ووینئ د پوزیشن چې ووینئ د 13 متر چې ووینئ مو خپله اول مې وویل چې مو ته که چې ګوښی خیب نرسي بدماشۍ نه شپې خیب مو ته نردرمي خو چې کله مې دا ولده زه ورښه شوم مو وویل چې ورسره ملګرتیا مې وایي قدرمنه یوې بله پوښتنه تر درېیمه
څرګه یې سرغولی خلک نه د څه توقع د څه غوښتنې دي نه چې د دومره وخت ورکړو چې یې خلکو ته خدمت ته پوره رغولی کې مقصد د پوره رغولی چې دا نن د غوږینار جواب کړو. خبریال صاحب زه یې بیا تکراروم چې دا ځل ما د رئیسانو سره د وزیرانو سره د ټولو ادارو سره ما پیژنګلو پیدا کړې ده. دا ځل د تیر ځل نه زه ډېر خدمت کولی شم خو په دې شر باندې که ما باندې څوک باور وکړي او ما ته رایه راکړي نو زه د خلکو نه هیله کوم چې ما ته دې رایه راکړي او په ما دې باور وکړي او دوی ته به زه خدمت کوم خامخا به ورته خدمت کوم. مخکې د څه خدمت کړی څه شی دې جوړ کړي یا دي که خو هغه چا په تلویزیون ګوره دا دومره کاغذونه چې دي دا ټول د پروژو کاغذونه دي پروژې منظوروم ګوره خلک مقرروم ګوره کوم شي کې ضرورت شي بندیان شي بل شی شي هر عرصه کې ته خپل ولس سره کومک کوم. مننه کوم دا پروژې کې ساده وکړه په دا پروژه کې څومره پروژه تو په خپل ځون کړی یاد شاید کې درکاوي که اسې خال کې ته پوره ایرور ده. ګوره خبریال صاحب دا خبرې خو دې کړو دي نه دلته نه دا کمره باندې ته لکه چې نشته زه پیسې راکړي خو ما هم په اصطلاح ټمټې نه دي مصرف کړي پیسې مې مصرف کړي دي چې زه دې ځای ته رسېدم نو هغه پیسې خو هم سړی را پیدا کوي که بیا نه را پیدا کوي دومره خو ما هم مصرف کړي دي زه هم په دې خلکو باندې حق لرم په دې ولس باندې حق لرم هغه حد اقل چې زما د جیبه تللي دي هغه خو باید زه پیدا کړم. قدرمن بعضی که کمره بند و زه دا کیسه راغږدي کیدای شي د کیسې توسه نه وي لوېدلې ده داسې وویل چې دا کومه پروژه چې زه وروړم دا خلکو د پوره وروړم خپله میوه روپیه نه درکوي خوست چې ډېر صفا سړی دی په وطن یې زړه بادېږي. ربز ګله د یوې بلې پوښتنې ترڅمه د خپل شخصي ژوند کې چای ډېر خوند درکوي. دا خبریال صاحب دا دې د ټولو نه ښایسته خبره وکړه دا چکر نه دی چې کله په یو هېواد کې او کله په بل هېواد کې دا د هېوادونو د سیاحت نه او د سفر نه چې سړی خوند اخلي دا سړی په مازغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري سړی ډېر پکې خوشحاله وي بس زه ډېر ګرځم راګرځم په دې هېوادونو باندې که نه کله یو هېواد ته لاړ شم کله بل هېواد ته لاړ شم کله بل هېواد ته لاړ شم بس روح مې تازه وي که نه یه خو روح ته تازه وي ځکه ریپی پرمونه وخولی نه ریپی پرمونه د ساره وي چې هغه وي خپله نه وي د ساره بل څیک یا نه درکوي خپله ژبه الګوئ په دغه سفرې کې که خیر وي چې دا 15 کاله دوره شپږې تو تېره شوه څومره د په خارج کې وخت تېر وي څومره د په وطن کې تېر وي والا نو دې کې سړی څه نشي ویلی حساب کړي مې نه دي چې ما به څومره شپې په خارج کې کړي او څومره مې په داخل کې کړي وي خو د داخل نه مې د خارج نه ډېر خوند اخیستی دی. ډېره مننه کومه ربز ګل چې حاضر شوې ځکه چې د خلکو غوښتنه دا شی به وایي چې دا ځنه وکیلون چې دي چې یوره کامیاب شي اول خو ډېره تیږه کمر شاړي وایي چې زه به داسې وطن جوړ کړم زه به داسې جوړ کړم بل یغه نارټ چا خلته چې خور سره خري یوره دای د ته جوړوي د ته رایه ورکوي ځکه د 15 کاله ورکو یې بیا غولی دی یو رایه که خیر وي غوښتونکی داسې په خوله توسې ته څه نه شي ما خدمت کړی دی خلکو ته مې خدمت کړی دی خلک باید زما په خدمت باندې سترګې پټې نه کړي خبریال صاحب دا باید تم تصدیق کړي د خلکو ته باید ووایي چې ما ورته خدمت کړی دی نه کړی دی دا خو موږ سترګې نه شي پټولی ځکه چې 3 کاله په خارج کې وه 2 کاله د دلته یو خلک سره پېژندګلي وه یس چې روغلی خو ګوره خبریال صاحب دې کې هم حکمت دی د خارج ته تللو کې زه په خارج کې د نورو هېوادونو قانون ګورم د نورو هېوادونو په اصطلاح هغه وکالتونه په اصطلاح هغه د شوراګانې ګورم چې دوی څه ډول پرېکړې کوي دوی څه ډول قانون جوړوي او دوی څومره د خپل قانون نه خبر دي دغه معلومات د خلکو سره شریکوو بېرته یې زه راوړم او دلته په خپل هېواد کې تطبیقوم خو دا کیسه خو سمه ده خو یوه کیسه ولې وکړه خو زه خپله کڅر ته ویایې نه د ته ویایم یې که بیا ټره پره کې ملګري زه خپل د نوازم کوي پوښتنې ته اجازه ورکوئ بېزاره خبرې کوم نور خدمت کې وروره دلته حاضر یو ولس ته ځواب ورکوو مننه کومه کله چې تو څه په دا موټره کې روان وای دی تېرې شیشې اجازه خو نشته
په دا که تو څه ویله ګرځئ داسې رنګینه کوئ یاره که خیر چې چیک په مخه در درینی یا بتای چې څنګ ته شي وکیل صاحب روغای زنه تلیاره باندې نه تو څه د خپل قانون ویل نه مانای چې خارج تاسو خبريال صاحب ته ګوره او د حالات ګوره او زمونږ هیواد ګوري لري کېږه مه رانږدې شه خیر دی نه زه خپله په ځون مې اعتبار نه شي ګوره خبریال صاحب موږ چې د ولس خادمین یو او د ولس خادمین د دښمنانو د ټولو نه رټ ټارګېټ وي نو سړی باید په موټر کې ښکاره نه شي سړی باید پټ وي او خلکو ته چې وایي چې یې خواته شئ دې خواته شئ موږ په دې باندې زړه مو پرې بدېږي چې داسې نه وي چې زموږ سره دوی خوښ شي داسې نه وي چې په موږ باندې څوک حمله کوي دوی را سره عاجزان ژوبل نه شي یاره خو خدایم دا نری تو څه نه خو خدای دا خو دا ډېر ښه فکر کړی دی ځکه چې خلک چې خوږېږي د ده پوره تو څه د لیاره بندویو مننه ده لکه ما خدای دا وکړو چې دا میخ کیسه نه که دربنه تو څه ستړي شوي نه وی وکیل صاحب ته رایه بیر کوي میږ رایه خو اول که نه وکیل صاحب یې تو دوی ځکه خدمات کړی کیب یې بیا چې داسې وی بله ربزه تو څه ته حاضرېږي هغه پرم پلوي مهربانه خدای سپري